السلام علیکم د ډبل ای پالیټکس چینل ته ښه راغلاست. زموږ نن او ستاسو درس هغه بیلنس اف تھریټ او بډ واګینګ ده. البته دا دوه درسونه د بیلنس اف پاور د لیکچر په تعقیب دي. نو موږ نن راځو بیلنس اف تھریټ او بډ واګینګ دواړه تر بحث لاندې نیسو. اول باید دا ووایو چې دا بیلنس اف تھریټ، بیلنس اف پاور او بډ واګینګ دا اصطلاحات د پاور پالیټکس تیوري اړوند اصطلاحات دي. دا چې پاور پالیټکس تیوري څه ده دا به لږ تر بحث لاندې ونیسو یا خپل درس ته لاړ شو. پاور پالیټکس تیوري دا وایي چې په نړیوال سیستم کې منابع ډېرې کمې دي او هیوادونه ډېر زیات دي. نو هر هیواد کوشش کوي چې که په جنګ وي، که په دوستي وي، که په فریب وي، که په اتحاد وي، که په زور وي، که په هر څه باندې وي، دا منابع ترلاسه کوي تر څو خپله نفع زیاته شي په نورو هیوادونو باندې په نړیوال سیستم کې حکومت وکړي. په همدې اساس هیوادونو ته خپلې منافع ډېرې مهمې دي او هر وخت کولی شي چې د بل هیواد منابع تر پښو لاندې کړي. نو د پاور پالیټکس تیوري هدف همدا ده چې په نړیوال سیستم کې منابع کمې دي او هیوادونه زیات دي. هر هیواد کوشش کوي چې همدا منابع ترلاسه کړي. نو کله کله د نورو هیوادونو منابعو ته لاس وروړي چې هماغه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنګ پیښیږي. نو حتما یو غالب کېږي بل مغلوب کېږي. کله چې څوک غالب کېږي بیا د بل هیواد ټولې منابع ترلاسه کوي، لکه پخوا چې موږ استعمار ویلې یا کلونایزیشن. په هر صورت اوس راځو بیلنس اف تھریټ ته چې بیلنس اف تھریټ څه معنا. بیلنس وایي توازن ته او تھریټ وایي ویر او ډار ته. یعنې دا داسې توازن د هیوادونو ترمنځ چې د یو ویرې په اساس رامنځته کېږي. د ویرې له کبله 3 4 5 6 7 8 9 10 هیوادونه ویجاړ کېږي او هماغه ویره له منځه بیا وړي. یو هیواد نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه ویره له منځه یوسي. نو څو هیوادونه سره ویجاړ کېږي او یو اتحاد جوړوي. د همدې اتحاد په مقابل کې بیا یو تهدید وي. نو تهدید د اتحاد به په اسانۍ سره له منځه وړلی شي. عموما په بیلنس اف تھریټ کې یو زبرځواک هیواد اوسیږي چې نور هیوادونه په دې خطر په ځان راټولوي تر څو هغه هیواد چې زبرځواک هیواد ته خطر ده نو نور هیوادونه د خطر په مقابل کې راټولوي او هغه هیواد چې زبرځواک هیواد ته یو خطر پیښیږي دا ټول هیوادونه پر هماغه باندې د ځان سره راټولوي او هغه هیواد چې خطر ورته ده په اسانۍ سره د خطر خپل ځان نه دفع کوي یا لرې کوي. نو په دې کار سره به زبرځواک هیواد څه ترلاسه کوي؟ په دې کار سره زبرځواک هیواد دا ترلاسه کوي چې په اسانۍ سره زبرځواک هیواد کولی شي چې هماغه یو هیواد چې د زبرځواک هیواد ته خطر ده د یو انزوا حالت ته بوځي، داسې حالت ته یې بوځي چې ټوله نړۍ د زبرځواک هیواد سره شي او دا به په تنها پاتې شي. او په هر صورت موږ بیا وروسته مثال وایو، تاسې ډېر ښه ورباندې پوهېږئ. اوس بیلنس اف تھریټ کې یو مشکل دا ده چې هر هیواد ځان ته یو خطر هیواد لري. هر هیواد له یو هیواد څخه خطر لري. نو داسې نه ده چې ټول هیوادونه له یو هیواد څخه خطر لري. نه خیر، هر هیوادونه چې دي په هر سیمه کې هر براعظم کې یو هیواد نورو هیوادونو څخه هغه ویره لري. نو همدا کوشش کوي چې دغه هیواد څو هیوادونه له ځان سره چې هغه هیواد چې دته خطر ده د هغه پر خلاف باندې راټول کړي. د بېلګې په ډول که موږ او تاسې اوس وګورو په جنوبي اسیا کې د پاکستان لپاره هند خطر ده. نو پاکستان کوشش کوي چې ځان سره افغانستان، بنګلادیش، سریلانکا، مالدیف دا هیوادونه د هند پر خلاف باندې ځان سره ویجاړ کړي. دې ته وایي بیلنس اف تھریټ وایي. همدارنګه که موږ وګورو په اروپا کې عموما نن سبا د برطانیې او جرمني څخه څوک لږ ویره لري. نو همدارنګه که موږ وګورو په جنوبي شرق اسیا کې دلته هم ځینې هیوادونه شته دي چې فرض مثال جنوبي شرق اسیا هیوادونه یا له چین نه فرض مثال ویره لري یا همدارنګې جاپان نه ویره لري. نو همدغه هیوادونه سره یو ځای کېږي او د همغه ویرې مقابل کې توازن جوړوي. نو هدف دا ده چې په دغه بیلنس اف تھریټ کې مشکل دا وي چې هر هیواد خپل دښمن ځانګړی وي. نو په همدې اساس باندې کله چې عربي ناټو سعودي عربستان او امریکا جوړوله نو مصر په دې عربي ناټو کې غړیتوب وانخیست. ځکه وانخیسته چې دغه عربي ناټو اصلا د ایران په خلاف جوړېده.
نو مصر ویلې چې ایران زما دښمن نه ده، زه ولې تاسو سره په دې اتحاد کې یوځای شم؟ دا ایران ماته تریټ نه ده، تاسو سره ولې زه بیلنس جوړ کړم؟ نو دا د بیلنس اف تریټ یو لیک توضیح وه. الله دې وکړي چې تاسو په دې پوه شئ. اوس راځو یو مثال ته راځو. په مثال کې ښه پوهېږئ. اوس پر مثال موږ یونایټډ سټیټ یا یونایټډ سټیټ یا ایالات متحده امریکا موږ یو سوپر پاور لرو په نړیوال سیستم کې. له ده سره دغه دې ته یو تریټ چې دا دې ته یو خطر چې دا ایران ده فرض مثال. نو اوس یو اس ای کوشش کوي چې د هغه تریټ هغه خطر چې د ته له ایران متوجه ده څو هیوادونه له ځان سره یوځای کړي او ټول هیوادونو ته ورته ووایي چې ګورئ موږ ته ایران خطر ده، فلهذا ټول باید موږ یوځای شو د ایران پر خلاف باندې. نو اصلا چې دغه ایران چې د خطر زبرځواک ته ده، خو دغه زبرځواک داسې انګېرئ چې دغه ایران ټولې نړۍ ته خطر ده، دښمن خو د یو اس ای ده. نو ټول هیوادونه له ځان سره راټولوي او تر څو هغه ایران انزوا حالت ته بوځي. د بېلګې په ډول ګوري یونایټډ سټیټ یا امریکا کوشش کوي ځان سره کینیا، برطانیا، افغانستان، بلجیم، فرانس، جرمني د ټول هیوادونه ودروي او هغه ایران چې پر مثال دته خطر ده د هغې پر خلاف باندې بیلنس اف تریټ جوړوي. نو یو اس ای به څه ترلاسه کړي؟ یو اس ای به دا ترلاسه کړي چې هغه هیواد چې دته خطر ده هغه به د انزوا حالت ته بوځي او کوشش به هغه هیواد وکړي چې څه چې یو اس ای یا دغه اتحاد چې باندې جوړ شوی دا ځې مقابله نشي کولی، یو څه حده پورې به هغه په دې خپل پالیسي کې نرمښت راولي، یو څه غوښتنې به د دغه اتحاد قبولې کړي. اوس راځو بډواګن ته. بډواګن او د بیلنس اف تریټ ترمنځ توپیر همدا ده چې په بیلنس اف تریټ کې زبرځواک هیواد ځي نور هیوادونه په ځان راټولوي، یعنې زبرځواک هیواد دا هیله وي چې نور هیوادونه د سره ودرېږي او هغه هیواد چې دته خطر ده د هغه مقابل کې دا ټول هیوادونه استعمال کړي او هغه څخه میدان وګټي. خو په بډواګن کې بیا داسې نه ده. بډواګن کې بیا زبرځواک هیواد قرارې ناست وي او نور هیوادونه راځي د سره یوځای کېږي. البته په دې کې زبرځواک هیواد غوښتنه نه وي بلکې نور واړه یا غټ هیوادونه راځي او د زبرځواک هیواد سره یوځای کېږي او دا په دې خاطر یوځای کېږي چې د زبرځواک هیواد څخه ګټه ترلاسه کړي یا نفع ترلاسه کړي. مثالونه سره پر مثال منګه د پاکستان د سیټو او د سینټو سازمانونو کې له امریکا متحده ایالاتو سره یوځای والی. پاکستان په دې پیده چې میدان مشوروي اتحاد نه امریکا متحده ایالات ګټي، نو هماغه چې پاکستان د سیټو او سینټو سازمان کې له امریکا سره یوځای شو. دا په دې خاطر یوځای شو چې پاکستان داسې فکر کاوه چې زه په تنهایي ډول باندې نشم کولی چې د هندوستان مقابله وکړم. نو که چیرې زه د سیټو او سینټو سازمان کې له امریکا سره اوسېږم نو کله چې ما مشکل پیدا کېږي له هندوستان سره نو ماته به ټول تجهیزات امریکا راکوي چې بالاخره داسې به ونه شول. په هر صورت همدارنګې افغانستان ګورو. افغانستان په سیمه کې له داعش څخه ویره لري. نو د ایما یا اسلامیک ملیټري الاینس دا یو اتحاد ده د اسلامي هیوادونو چې اوس مهال پکې له 40 نه تر 50 پورې هیوادونه دي چې دا د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوی ده. افغانستان په دې سازمان کې غړیتوب واخیسته تر څو په اسانۍ وکولی شي د سازمان له مخې یو حده پورې په افغانستان کې داعش حکومت یا د داعش هغه رول راکم کړي. نو موږ دلته وایو چې ولې واړه هیوادونه بډواګن کوي، زبرځواک هیواد ته ورځي. واړه هیوادونه په دې پوهېږي چې که جنګ وسي میدان ټول څوک ګټي، زبرځواک هیواد یې ګټي. نو هغه اړخ نیسي چې هغه ګټونکی اوسېږي. اوله خو دا خبره ده که چیرې جنګ ترسره کېږي نو دا هیواد یې ګټي نو ځکه دې سره یوځای کېږي. دومره دا خبره ده چې کله کله همدا زبرځواک هیواد د وړو هیوادونو سره
مالی مرستې کوي. نو د همدې اساس باندې همدغه هیوادونه راځي د زبرځواک هیواد سره بډواګي کوي. راځو اوس موږ یو مثال ګورو، خو مخکې له مثال څخه زه دا درته وایم چې بډواګینګ او بیلنس اف تھریټ دا دواړه چې دي د بیلنس اف پاور د ایکسټرنل د بهرني ټایپس یا د ډول پورې مربوط دي. که چا دا د بیلنس اف پاور ویډیو کتلی نه وي، تاسې بیا کولی شئ چې همدغه ویډیو کې زه ډسکرپشن کې لینک ورکوم، تاسې هغه ویډیو ګورئ، یا که لینک ونه اوسېږي تاسې کولی شئ د همدغه لیکچرونو په لړۍ کې بیلنس اف پاور لیکچر تعقیب کړئ. اوس مثال ته راځو. هماغه مثال تقریبا راخلو. امریکا متحده ایالات دی، دا یو زبرځواک هیواد ده. نو دا نورو خطر ورته فرض مثال ایران ده، ایران خطر ده ورته، یا فرض مثال لیوړ امریکا متحده ایالات دی او بل اړخ چې ده ایران ده. نو اکثره هیوادونه ټول راځي له امریکا متحده ایالاتو سره یو ځای کېږي. موږ تاسې وګورو فرض مثال فرانس او بلجیم او کینیا او برطانیه او افغانستان او جرمني او بل دا ټول هیوادونه راځي له امریکا متحده ایالاتو سره یو ځای کېږي، له ایران سره نه کېږي. ولې؟ ځکه دوی پوهېږي چې امریکا متحده ایالات زبرځواک ده، که جنګ هم سي امریکا یې ګټي، او دمه دا خبره ده چې هغه ډېرې زیاته پیسې لري، کېدای شي موږ سره هم همکاري وکړي. نو دا وه بډواګینګ او بیلنس اف تھریټ. نو خلاصه داسې ویلی سو چې بیلنس اف تھریټ د هیوادونو اتحاد ده د یو هیواد په مقابل کې، چې البته هغه هیواد چې ده نړۍ ته خطر اوسېږي، نړیوال ته خطر اوسېږي. خو په بیلنس اف تھریټ کې باید یو زبرځواک اوسېږي. دا زبرځواک هیواد چې ده نور هیوادونه په ځان راټولوي، او هغه څوک چې د دښمن ده یا تھریټ ده همغه په دې هیوادونو ملاتړ باندې هغه له منځه وړي. او په بډواګینګ کې بیا تقریبا برعکس ده. زبرځواک هیواد خپل ځای ناست ده، دا نور هیوادونه راځي له ده سره یو ځای کېږي. دا داسې فکر کوي دا نور هیوادونه چې یو خو د سره پیسې زیاتې دي، مالي امکانات سره زیات دي، کېدای شي ما سره مرسته وکړي. دومره دا خبره که چېرې جنګ پېښېږي په نړیوال سیسټم کې، خو بې نظمي ده، انارشي ده، نو کېدای شي د جنګ په پېښېدو په حالت کې همدغه هیواد یې ګټي. نو ښه خبره ده چې همدې سره موږ اتحاد وکړو. مننه ډېره زیاته. که چېرې دا لیکچر تاسو خوښ سوی اوسېږي، د موږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ، تر څو تاسو ته تر ټولو د مخه نور لیکچرونه په نړیوال سیسټم کې کوم ورکوو هغه تاسو ته د مخه در ورسېږي او نور ملګري هم ترې مستفید شي. ډېره زیاته مننه.